نن نه 20 کاله مخکې مسلمانانو د قرآن پاک څومره خیال ساته، څومره ښکلې کپړې به یې ترېنه راتاو کړې ډبل ډبل چې قرآن پاک دا ضعیف نشي. او د اوس وخت مسلمان هغه هم درته ښیمه د اوس وخت د ټیک ټاک سټارانو لاس ته چې پاتې شو، کاش یا سپینګیري مشران چې د قرآن پاک تلاوت پې کو راښکته. دا د کانلیم خبره ده، دا د کانلیم د مسلمان خبره ده. نوی قرآن پاک هغې سره څه وشول؟ دا ټول د ټیک ټاک ته وجې، فیسبوک ته وجې. دوستانو نوی نسل اوسني ځوانان دا تباه برباد شو. مونږ د اکثر به ډیره شکریا ادا کوو چې د ثوابۍ د سر نه په خپلې کرۍ باندې خپل پټرولي ګاډي کې واچول. په الله قسم چې زه به الله له جواب ورکوم چې په خپلو پیسو ګاډي کې پټرول اچولي دي هغه طرف نه، او کلام پاک ملاس کې دی. الله پاک له به دې جواب ورکوم. خو اکثر به یې نن ډېر زیات خوشحاله شو. هغه ما ویل زما ورونه چې زما ورونه بهر دي په عمان کې دي، خو تا زما د هغه ورونو مینه ماله راکړه. ټول دا چې څومره پښتانه تا ګوري دا ستا ورونه ما ومنله چې زه یوازې نه یم. ډېر زیات خوشحاله شوم. نو تاسو دې کې صرف د څه اپیل کوم، اکثر به خپلې مور سره ډېره زیاته مینه کوي او داسې دعا ورته وکړي چې الله پاک زړه تسلي وله ورکړي، او الله پاک د مور الله پاک په قبر کې الله پاک ته ورته کړکۍ کولو کې د جنت. ځکه ډېر زیات زه خوشحاله کړم. دا دعا مې ورته په دې کې وکړه، دا ویډیو غټېږي خو وړه مې ورته وکړه چې ما د خپل ورور مینه راکړه او زما زړه دومره غټ شو که نه. زه یم چې انشاءالله داسې نورونه الله پاک موږ را پیدا کړي او هر علاقې نه موږ له قرآن پاک راغونډوي او زه به یې دوباره جوړوم. دوستانو نن نه 15 کاله مخکې 20 کاله مخکې قرآن پاک سره څومره مینه وه. دا سلیم بھائی په لاسو کې تاسو کتی شئ په ډبل ډبل کپړو کې بندي چې ضعیف نشي. دا قرآن پاک نن نه 15-20 کاله مخکینی دي او زمونږ د ځوانانو د لاس اوسنی قرآن پاک چې الفاظ د دواړو یو دي هم هغه قرآن پاک دی، خو خلک ورته بدل شول. 15-20 کاله مخکې قرآن پاک سره څومره مینه، او زمونږ د ځوانانو د ټیک ټاک سټارانو قرآن پاک سره څومره مینه ده. دا اوسني نوي فرش قرآن پاک دی، خو څوک یې رالي نه، په بوجو کې زاړه شو. دوستانو د دې خبرې مې مطلب دا دی، مقصد دا دی، تاسو به وینئ دا قرآن پاک پراته دي په دې بورو کې، لا تعداده قرآن پاک پراته دي. زمونږ د دې پیغام مطلب مقصد دی چې دا نوي قرآن پاک دی او دا جوړول غواړي، دا مرمت کول غواړي. نو که چا کې هغه نن نه 15-20 کاله مخکینی جذبه وي، هغه خلک صرف هغه خلک په دغه نمبر رابطه وکړي چې دا ضعیف شوي قرآن پاک دا دوباره مرمت شي، جوړ شي. که نن نه 15-20 کاله مخکینی جذبه اوس هم په چا کې موجود وي او قرآن پاک سره مینه لري، نو هغه خلک په دغه نمبر ضرور رابطه وکړي چې دا ضعیف شوي قرآن پاک دا مرمت شي، دا جوړ شي. یو قرآن پاک باندې بس څومره شکرانه راځي؟ دا یو قرآن پاک باندې 200 روپۍ خرچه راځي چې په دې ټایم کې مکمل نوی شي جوړ شي. او څومره قرآن پاک ته سره پراته دي چې هغه د جوړولو نه پاتې دي. په الله ګران شي که تاسو ته ما د خپل زیو خو د 2 کنالو کې دی، اوس هم ما سره یو ټرک ضعیف شوي قرآن پاک پراته دي. نو بس الله د حفاظت ذمه اخیستې ده. انشاءالله الله به دې بندګانو پړونو کې اچوي او موږ سره به دا کلام پاک جوړېږي، ځکه دا کلام د الله پاک دی. ډېرو جوړ هم کړل. یاره ته په خدای یقین وکړه چې تر اوسه پورې 30,000 نه برابره جوړ شو. زما په امید کې هم دا نه و چې موږ سره به څوک مرسته وکړي. هغه د الله کلام سره خلکو دومره مرسته کوي، دومره مینه وله ورکوي چې ډېرو پښتنو موږ سره په زرګونو قرآن پاک جوړ کړل چې هغه داسې ملکونو ته لاړه چې زما ځان نه تمام نه و چې دغه ملکونو له به زه قرآن پاک ورکړم. افغانستانه پورې زموږ قرآن پاک ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو دا نن ما ځان سره راړل، دا ما ځان سره د صحابۍ نه راړل، دا ضعیف شوي قرآن پاک دی. تاسو سره چې څومره هم ضعیف شوي قرآن پاک دی، 1 دی 2 دی 3 دی 100 دی، هر څومره دی، دا یو جومات ته یو مدرسې ته راجمع کړئ. انشاءالله سلیم بھائی سره په دغه نمبر رابطه وکړئ، دا به درنه راوړو. بل دې کې موږ سره شکر الحمدلله چې د سرکار طرف نه کم افسرانو نو هغوی هم پکې موږ سره
شرکت وکړو بورې د ګاډي نه راکوځي کی دا خلک دعاګانې وکړي ځکه چې دا زموږ د ملک دغه دي محافظ دي دا نو خلک ور دعاګانې وکړي موږ خوشاله شو ځکه چې موږ سره د الله د کلام خدمت وکړو او په الله قسم بس ډیر زیات خوشاله د ځوانۍ خوب باندې غودی لږ بیدار اوسېږه د ځوانۍ خوب باندې غودی لږ بیدار اوسېږه مرګ به د یو سیناګان بیا به نه راځي تا مرګ به د یو سیناګان بیا به نه راځي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي تا یو ځل به زی د دې دنیا نه بیا به نه راځي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي تا پرې منازېږه مسلمان بیا به نه راځي تا عیش و عشرت کی دی دا ټوله زندگی تیره کړه عیش و عشرت کی دی دا ټوله زندگی تیره کړه